یعنې تاسو ته یو قسم کلایم کوئ چې د پیر بابا او د پیر روښان د سره خپلو کې رابطه نه ده رابطه دا نه ده شوې چې یو خو دا و چې د دې ټایم اند سپیس وخت بل دا ده چې پیر بابا مجذوب و ډېر زیات ژوند د ده داسې روبانیت ته نږدې غوندې و او روبانیت نه خو نږدې و عایدات ته. او بل دا ده چې پیر روښان چې دی نو هغه د ده نه په عمر او په دغه کې هم ډېر کشر و. بل دا ده چې دا مسایل چې دي نو دا لکه داسې د مخزن الاسلام او د دې کتابونو یا تذکرة الابرار او الاشرار نه را جوړ شوي دي. خو د مخزن متعلق هم دا د محققینو رایه ده چې مخزن په خپله د اخوند درویزه بابا نه د مرګ نه لس کاله بعد موروث وجود راغلی. قلندر مومن صاحب هم دا خبره کوي چې کم مخزن چې دی مثال نو دا هغه مخزن نه دی کم متعلق چې مطلب د اخوند درویزه لیکلی شوی دی کې هم وخت په وخت دا بیانات چولې شوي دي بدې ردې به ورته موږ ووایو سټیټ یو شی بل شی خو نو لاسوهنې پکې شوي داسې د حالنامې متعلق هم خبرې کیږي که نه نو داسې لکه ته د ټوک خبره داسې نشي کولی. خو باقي زموږ سره چې د دې مغالطې د لرې کولو لپاره اتنټیک سورس دی نو هغه د دې خپل تصانیف هغه کې داسې څه تذکیرې بالکل نشته. نشته. جی